زمونږ د زندګۍ مقصد څه دی؟ د الله بندگی د رسول الله په طریقو باندې، د الله نه غوښتنه د رسول الله په طریقو باندې، د الله رب العالمین ته سر لګول د رسول الله په طریقو باندې، د الله رب العالمین ته आवाज کول د رسول الله په طریقو باندې. هغه څه نه چې الله دې موږ منع کړي هغه منل، هغه څه چې الله رب العالمین موږ ته وایي وکړه هغه کول. دغه زموږ د زندګۍ مقصد دی. خو شرط دا دی چې عبادت کول ګورې د رسول الله په طریقو باندې صلی الله علیه وسلم. عبادت کول هغه بندگی، هغه عبادت چې مونږ یې کوو هغه به د الله رب العالمین په کلام کې د رسول الله په فرمان کې وي، بیا به قابل قبول وي. هټ کر د دینه دغه بندگی الله ته قبول نه ده. دغه مقصد د زندګۍ بیا زمونږ نه دی معلوم، بیا زمونږ د زندګۍ مقصد نه مونږ بل طرف ته روانې. هټ کر په دغه زندګۍ کې زندګۍ د تیرولو د پاره الله رب العالمین بیا مونږ ته قانون را کړی دی. مقصد د زندګۍ معلوم شو عبادت، نو دغه عبادت کول دغه زندگی بیا صحیح طریقې سره تیرول او د قرآن او د حدیث نه لاندې زندگی تیرول بیا الله رب العالمین مونږ ته یو څو قانون را کړي چې دغه قانون به واخلي د هرې محلې علاقې شورا معلومه قانون معلوم وي دغه لاندې زندگی کوي. نو الله هم موږ مسلمانانو ته بلکې ټول انسانیت ته یو قانون را کړی دی چې په دغه قانون باندې به تاسو عمل کوئ، دغه به خپله زندګۍ کې راولئ، نو بیا به ستاسو طریقه کار معاشره دا به برابروي.